څومره د ظلم انتها دی یار د دې نه به بله کومه د ظلم انتهایي ما مینوالو ته دا سوال دی چې په هر ځای کې ما لري د کلور په دې نمبر باندې د مالا رابطه وکړي لکه په دې نمبر باندې دغه امینه بیبي د ګلبهار د جمالګړۍ ګلبهار نه واده شوې ده لوی لاور ته بیا په لوی لاور کې به د یو داسې زناور اړېدلې ده چې دوه بچیان یې د نشو په یو باندې بیماره او په 10 لکه روپۍ یار دا یې خرڅه کړې ده که نه څومره د ظلم انتها ده یار خاکسار لخوا سلامونه قبول او منظور کړئ ډېره جي د افسوسناکه یو واقعه راغلې ده چې تاسو یې واورئ نو تاسو به هم حیران شئ دا ساجي جمالګړي د ګلبهار نه یو تورسرې واده شوی لوی لاور ته د جمالګړي ګلبهار نه چا سره چې واده شو نو هم هغه زناور سړي خپله ښځه خرڅه کړې ده په 10 لکه روپۍ باندې نو جي راغلی ما د دغه بچنګۍ د دغه لور مور سره موجود یم هغوی به هم تاسو سره خپل یو څو خبرې اترې مخامخ کیدي کم وخته پاتې شو جي زمونږ دا بچنګۍ دا دوره سپیرې شوې دا دوره لاندې شوې زه وایم چې یو د لارې کوټه سپی که نه چې هغې سره یو انسان مینه کوي نو هغه هم ورسره مینه کوي انسان خو انسان دی نو راځئ چې دغه مور له ورځو دی سره یو څو خبرې اترې کوو تاسو موږ سره اوسئ راځئ السلام علیکم وعلیکم سلام مورې څنګه ښه یم بچې تاسو څنګه یې ښه یې خیر دی جی الله فضل دی دا سال ډېر مینهوال ګوري ستاسو بچنګۍ روکه ده نو څه ویل غواړئ جي څنګه د حادثه شوې ده څه طریقه کار شوې ده ټول مینهوالو ته کیدی جي دی به سره هیلپ کوي منډه ترړه به سره په دې کې وي ښه جي د دې چې دی لکه 15 کاله روغ شو شپږم کال روان دی دا واقعه شوې ده لکه د جمالګړۍ د ګلبهار نه واده شوې ده په غټ لاور کې لکه د دوو ماشومانو مور وه په دریم باندې ناجوړه وه هغه چې دی خپل خاوند اجازه خرڅه کړې ده په 10 لکه باندې د هغې اوسه پورې لکه نه د جمدونې پته شته او نه د مرګ پته شته لکه هېڅ پته هم نه لګي څومره وخت وشو چې ستاسو سره خبرې اترې نه دي شوي د دې خو بس لکه ډېر ټیم وشو کافي وخت وشو جی کافي وخت وشو لکه ما سره څه رابطه نه ده شوې لکه او دا جمالګړۍ کې چې کوم دی نو هلته نه د دوی واده شوی د جمالګړۍ ګلبهار نه واده شوی دی او دا د تاسد الله لور ده او د محمد الله نوسی ده او جی او د خاوند نوم اجاز دی او د سخر نوم معرفت شاه دی او د رحمدین نوسی ده د لور لورې ده دا چې کوم چا کې ورکړې وه هغوی دا ساعت د لاور دي جي لاور کې اوسېږي او دی په لاور کې اوسېږي او دی د جمالګړۍ او دی نسل یې قصابانو کې دی او جی اول یې غټ غټ ویښته وو چې اوس دا واقعه شوې ده اول غټ غټ ویښته وو د غوږونو نه ښکته ښکته غټ غټ ویښته وو غټ غټ ځوړند وو چې دا واقعه شوې ده لکه اوس دله لکه سټایل یې بدل کړی دی روح یې بدل اوس یې بدل کړی دی او اوسېږي په غټ لاور کې او جی او پلار د چمیاریتوب کار کوي پلار چې دی چمیاریتوب کوي په غټ لاور کې دی دا نښه پته ده تاسو د دې بچنګۍ نوم ویلی شئ او جی د دې امینه بیبي نوم یې دی او د رور نوم یې یاسین الله دی او جی یو رور یې دی او دغه یو خور یې ده قدرمنو د دې مور د خبرې مطلب دا دی مونږ که وګورو جي نو که غزار یو سړی ورکوي نو هم غریب لی ورکوي که دا مایک دی که نه جي قسم په خدای چې دا مایک د غریب کور له بس صرف دغه مایک پاتې ده دغه زما دغه رونه پاتې چې داسې خلکو سره ودرېږئ زموږ د دې پروګرام د راتګ مطلب دا دی چې د دې دا اواز اوچت شي امینه بیبي کومه چې د دی بچنګۍ وه لوی لاور ته واده شوې ده د جمالګړۍ نه ګلبهار نه او دغه لوی لاور کې واده شوې ده او بایی چې چا باندې واده شوی نو وخت یې ورسره لږ تېر کړی 2-3 بچیان یې نو بقایا دی وایي چې په 10 لکه روپۍ باندې زما بچنګۍ خرڅه کړې ده نو دا کم یار دا کم قانون دی نو زه
خپل حکومت تم دا یو ریکویسټ کوم، دا یو درخواست کوم چې خامخا زما د مور سره ودرېږئ، دې سره تعاون وکړئ، دې سره لازم ودرېږئ چې دا بچنګۍ پیدا شي. او بیا زه دغه خپل پښتنو ځوانانو ته دی ته هم یو ریکویسټ کوم چې زما د دې مور د آواز اوچت کړي چې دا بچنګۍ دا پیدا شي. چې په هر چا یې خرڅه کړې ده نو یو دغه خاوند له ولم یو داسې عبرتناک عذاب پکار دی که نه چې د چا تورسرو بچو سره څوک داسې کوي نه. بیا دا په دې پاکستان کې دا نوه واقعه وشوه، دا د پاکستان کې دا نوه واقعه وشوه. او په هر ځای کې زما مینوالو ته دا سوال دی چې په هر ځای کې ماله د قانون په دې نمبر باندې د ماله رابطه وکړي، لکه په دې نمبر باندې. دا به د مور خبره چې دا یو نوې واقعه به تاسو اورئ په دې سکرین باندې که تاسو ګورئ نو د دې نمبر به هم چلیږي دی د کور. نو که چاته معلوماتي یا څه داسې خبر ترلاسه شو نو بالکل تاسو په دغه سکرین باندې نمبر چلیږي نو دې مورکۍ سره رابطه وکړئ. او یاره زه وایم په دنیا کې که موږ وګورو نو لاندې خلک په ظاهره باندې که وګورو نو خلک لاندې خلک اجړاګان حسابوي، خو زه وایم چې اجړاګان بیا هم خپله مزدوري کوي، چته ناچته نه پیسې پیدا کړي. خو دغه اجړاګانو نه لاندې هم دغه سړی دی چې په ښځه باندې ظلم کوي، ښځه وهي، وهل ټکل ورسره کوي. نو زه وایم چې د اجړا نه هم دغه سړی لاندې. نو مهرباني وکړه که تا ته هم دا خبره رارسي نو دا تورسرې دا هم د چا بچنګۍ ده، دې مور ورسره خواري کړې ده، دا یې رالویه کړې ده. نو مهرباني وکړه چې دغه زر ته زره دغه تورسرې د خپلې مور ته حواله کړه چې دی دا زړه په جمع شي. داسې ده مینوالو د مور سره لازم ودرېږئ، دغه بچنګۍ چې په هر ځای کې د دا وله را پیدا کوي دا پروګرام مخکې رسول دا ستاسو کار دی. نو مور یې څه ویل غواړي دا خواږه درانه رونه دا پروګرام ګوري که نه اخره کې څه ویل غواړي؟ جي زه په دې اخره کې ویل غواړم چې ټول مینوال چې دي زما د زړه له دي وګوري، دا زما رونه دي، زما بچي دي، ما له راغلي دي، زه تورسرې ما په ما خفه شو، دی ما له راغلله چې لکه دی ما سره مدد وکړي او ما له دا امینه بیبي ما ته لکه راپیدا کړي. او جي قدرمنو دا واقع شوې ده د جمال ګړی ګلبهار نه. تاسو ته بار بار زه کوم چې ستاسو په ذهن کې کینی دغه امینه بیبي د ګلبهار د جمال ګړی ګلبهار نه واده شوې ده لوی لاور ته. بیا په لوی لاور کې په یو داسې ځناور اړېدلې ده چې دوه بچیان یې د نشیو په یو باندې بیماره او په 10 لکه روپۍ یار دا یې خرڅه کړې ده که نه. څومره د ظلم انتها ده یار، د دې نه به بله کومه د ظلم انتهایي. زما په خیال جي چې هغه د جهالت هغه تورې تیارې چې وي هغه پلارانو به جي چې کوم دنو هغه بچیان به ژوندي خفول، لوڼه به ژوندۍ خفولې. دا زما په خیال جوړ هغه وخت بیا رالی، هغه وخت بیا ځکه رالی چې شکل یې بدل دی خو هم هغه جهالت شروع شو. بیا جي چې جهالت په تورو تیارو کې ډوب یو. نو داسې مه کوئ د چا تورسرو سره، بالکل هرګز داسې مه کوئ. دا هم د چا نه پیدا وي، چا وله مینه ورکړي، چاته یې مورې ویلي، نو د انسان دوره سپکاوی مه کوئ. خو به هر حال زه خپلو مینهوالو ته دا عاجزانه درخواست یو ځل بیا کومه چې دا امینه بیبي چې په هر ګوټ کې نو دې مور لی راورسوي دا را پیدا کوي. که داسې نه وي نو زما د دې مور ژوند ډېر زیات ګران دی. نو په دغه سکرین باندې دا نمبر چلیږي، دا دی د کور نمبر دی او په دې ورسره ضرور رابطه وکړئ. ډېره مننه، خوشحاله و آباد اوسئ.